او په عابد صاحب یو لنډ مضمون تیار کړی او موږ تاسو ته واوروي. ښاغلی نسیم ستوری. د لوی او بخښونکي خدای په نوم. دا د ویاړ ځای دی چې د افغانانو کلتوري ټولنه کله نش په آلمان کې د خپلو مشرانو د قلم د خاوندانو د هغې په ژوندین قدر درناوی ستاینه کوي. همدا کار مینه زیاتوي او د نفرت کرکې مخه نیسي. بریالۍ ټولنه هغه ټولنه ده چې د زړونو نه د بیلتون دیوالونه وغورځوي. د افغانانو کلتوري ټولنه کله نش تر دې ډېره حده په دې کار کې کامیابه روانه ده. د کار خلک یو دوه وي، لښکر ورسره نه وي، دا ویلې او ما ویلې سندرې ورسره نه وي. په هره ټولنه ډله ټپله کې د کار او د دستار د ګوتو په شمار خلک وي چې همدا خلک بیا د ځان سره لښکرې د کار جوګه کړي چې بیلګه یې د افغانانو کلتوري ټولنه کل نش ده. د ډګروال احمد شیر صافي او ډاکټر لونګ یوسفزي په دې ټولنه کې دا هڅې د پښتو چې د پښتون افغان کلتور په چوپړ کې چاغ ګامونه نه هېرېدونکي د ستایلو وړ دي. د ژوند د محبت د هرې کرښې ښه معماره، د ژوند د محبت د هرې کرښې ښه معماره، رڼا د سره مل ده هم د کلي هم د ښاره. هو د محبت د کلي او ښار معمار یادوم باز محمد عابد. په ننګرهار کې زیږېدلی یو وتلی ژورنالیست، لیکوال، شاعر او د خاطرو لیکونکی دی چې د پښتو ادب بڼې په خاطرو لیکلو لا ښایسته کړی دی. ادب په لار ګامونه د چاق واغېستل هوښیارې، ادب په لار ګامونه د چاق واغېستل هوښیارې، پاک نیک باندې خدمت کوي رښتینې خدمتګاره. ویدې هم خاطرې له خوبه ویښه په قلم کړي، قلم ته د شمله تړلې ویښه او ښه بیداره. د عابد د قلم اوښکې د ولس دردونه دي. د تاریخ کلتور یوه برخه ده چې د حالاتو انځورونو ته یې پکې ځای ورکړی دی. ستا هڅې د ادب د ډګر ښکلي او ننګیالې، اخلاص باندې قدم اخلي په دغه لویه لاره. د پښتو پښتونولۍ په بام ولاړ دغه صادق او د ژور فکر لرونکي د پښتو ادب او کلتور یو ځانګړې پانګه ده. بریا د هغه چا وي چې هوډ رښتیا مضبوط وي، ایمان باندې پوره ای بیداره ایمانداره. ملګری د نسیمي او نسیم ستوری دا ستا دی، غونچه د سرو ګلونې عابده پرهیزګاره. عابد د ملګرتیا په ډګر یو ښه ملګری او د انسانیت یو غښتلی خدمتګار دی چې زړور ګامونه د هوښیارتیا، صداقت ارزښتناکه انځور دی. ستا قلم دا ستا د فکر ترجمان دی، محبت پکې جوړ کړی لوی کاروان دی. وج د مشه د قلم واړه رنګونه د زخمي وجود د زړه دغه درمان دی. د عابد قلم د پښتو د ادب یو تیره ژبه لرونکی تیر دی چې رسا د کاغذ په زړه خپل رنګونه لکه د عطر شیندي او بیا هم دغه خوشبویي د ادب په ځمکه لکه د باران راورېږي. تازه او ګلورینه رڼا د ادب پر مخ خپروي چې نوي رنګونه زیږوي. دا سړی د کار سړی، مل پسه ملار سړی، ژوند کې د خوشحاله وي، ګل لکه ګلزار سړی، کړي تل د پښتو خدمت، دا ډېر خدمتګار سړی. سوچ یې ولاړ غر وینم، دا دی ډېر هوښیار سړی. مینه د پښتو کې ورک ټول خمار سړی، ویاړي پرې نسیم ستوری، دا دی هم بیدار سړی. ستاسو د اورېدو نه یو نړۍ مننه. نړۍ مننه د نسیم ستوري څخه.